د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نسب ترازو څه دی؟ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نسب متعلق د علماء مختلف اقوال دي. یو محدث ته ابن عدی ورته وایي، هغه کتاب لیکلی الکامل. نو هغه نسب راته یاد دی، د هغه د قول موافق هغه به درته ووایم. او هغه خبره د آدم علیه السلام نه شروع کړې، تقریبا 40 نومونه یې لیکلي دي. آدم علیه السلام دی، او بیا د حضور نسب کې بیا د غزوه مبارک حضرت شیس علیه السلام، بیا د غزوه انوش، بیا د غزوه د قینان، بیا د غزوه د محلائل، څوک محلائل وای څوک محلیل وای، بیا د غزوه د یرد، بیا د غزوه د اخنوخ چې د لقب د ادریس علیه السلام، او بیا د غزوه د متوشلخ، بیا د غزوه د لمک، دا بیا د غزوه د عبدالغفار مرتوی، عبدالجبار مرتوی، حضرت نوح علیه السلام. د حضرت نوح علیه السلام بیا زوی مبارک د سام، او دا غزوه د بیا ارفخشس، دا غزوه د بیا شالخ، دا غزوه د عیبر، او دا غزوه د فالخ، او بیا دا غزوه د راعو، دا غزوه د ساروع، دا غزوه د ناخور، بیا دا غزوه د تارخ، دا غزوه د ابراهیم علیه السلام، بیا د ابراهیم علیه السلام زوی د اسماعیل علیه السلام، دا غزوه د حمل، دا غزوه د بیا نابت، دا غزوه د یشجب، دا غزوه د یعرب، دا غزوه د بیا تیرح، دا غزوه د بیا ناحور، دا غزوه د مقوم، او دا غزوه د اودود. دیزی پوری دا شجره نسب د رسول الله مبارک دا علما په مختلفو طریقو باندې ذکر کوي. ما تاسو ته د ابن عدی قول دی، د دین اخوا به اتفاق دی، ځکه حدیث کې راغلی دی. بیا دا غزوه د عدنان، دا غزوه د معاد، دا غزوه د نزار، بیا دا غزوه د مضر، دا غزوه د الیاس، الیاس بیا چې د دا غزوه د مدرکه، دا غزوه د خزیمه، دا غزوه د کنانه، دا غزوه د نظر، دا غزوه د مالک، بیا دا غزوه د فهر، دا غزوه د غالب، بیا دا غزوه د لؤی، دا غزوه د مره، د مره زوی د کلاب، د کلاب زوی د قصوی، دا غزوه د عبد مناف، دا غزوه د هاشم، دا غزوه د عبد المطلب، او بیا دا غزوه د رسول الله مبارک والد صاحب د عبد الله صاحب، او بیا رسول الله مبارک دی. نو دا نسب د رسول الله مبارک دی. د دوی دا نمونه ذکر کول دې کې کمال دا دی چې دا چاته یادي او دا سکو یو بیا دعا وکي، الله تعالی دعا قبلوي. زموږ علما وایي څلور شجره نسب دي، یعنې څلور قسم نمونه داسې دي چې د هغې نه پس بیا دعا قبلیږي. یو اسماء الحسنا د الله تعالی، دویم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا مشهور نمونه کوم چې د قرآن کریم په د اخر کې چاپ دي، او دریم نمبر د دې اولیاء د دې سلسلو نقشبندی مبارک، قادری مبارک، سروردی مبارک، چشتی مبارک چې کوم شجره نسب دی تر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پورې د دې. نو د دې نمونو نه پس چې څوک او بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نسب بیا الله تعالی دعا قبلوي، ځکه چې دا ډېر خلک تیر شوی دی. او کمال د رسول الله مبارک د نسب دا دی چې دا ټول مسلمانان دي او دا ټول موحدین دي، یعنی په نسب کې ټول مسلمانان دي.